د کعبې شریفې خواته ولاړ یم، کور سره په رابطه کې وي، د زنانو سره په رابطه کې وي. د دنیا خلک به ډېر ډېر کارونه کوي، خو ته به یې نه کوې. ته هغه افغان حاجي یې چې ستا د وطن خلکو داسې کارونه کړي دي چې ټولې دنیا نه دي کړي. د امریکا او د اروپا په مقابل کې هیچا هم د جهاد غږ نه دی پورته کړی، له ډاره نشي پورته کوی، تا پورته کړی و او ماتې دې ورکړه. او زنانو ته دا ناروا ده، حرام دی، ځکه هلته د خلکو بدنونه سره سریښ وي. دغه زنانه د سړیو په منځ کې بیا ویساره شي. د ځینو وطنونو زنانه وي کله وارې کوشش کړي نو بیا ان د مرګ خطرې سره د دوی مخامخ کېږي، دوی خو کمزوري دي. هغه په کلکه له دې نه اجتناب کړي. نارینه چې لږ په ځان باندې پوهېږي چې انشاءالله نه خوږېږم او ځان ورسولی شم، نو دومره زیات فضایل دي د حجر الاسود جنتي کاڼی دی. چېرته د لرې نه اشاره اگر چې ثواب خو سړي ته میلاوي، او چېرته د خپلې شونډې په دې باندې لګول دا بیا نو فرق لري. الله عز وجل دې موږ او تاسو سره نصیب وګرځوي. دا یو بهترین ځای دی، دلته دعاګانې قبلېږي. د دې په منځ کې چې کله ما سجده ورباندې کوله نو ما دا دعا لنډه وکوله: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې صدیقې ته ورښودلي وو چې په لیلة القدر شپه کې که ودرېده نو دغه دعا به کوې. دا ډېره مهمه دعا ده. او بله جامعه دعا: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا د حاجیانو دعا د سورة البقره کې دا ذکر شوې ده. دغه دعا کوه نو کله چې سړی ور ورسېږي بیا سړی مخکې تېرولی شي، خلکو ټېلې وي شاته، خو ته به مضبوط ولاړ یې، خپله سجده به دې کړې وي او دعاګانې پکې کولی شي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي. زه پوهېږم چې تاسو زړونه هلته نه درېږي، ځان خو ورسوئ، نو هغه اړخ به هم درته بیان کړم چې بیا د منکراتو نه هم پکې ساتل شوي وای، او بلې خواته دا لوی فضیلت موږ ترلاسه کړ. څوک به ټېله کوئ نه، څوک به کش کوئ نه، بس په خپله کوشش وکړه چې په دې مابین کې ځان ورتخته کړې او ځان ور ورسوي. هر سړی کوشش کوي نور به چاته اذیتونه او تکالیف نه رسوي. دا ساعت مات دې له لاس نه لرې کړه، ځکه هلته ډېر ټېل ماتېل وي، کله ورې مات شي ټلیفونونه، دا دې ځان نه لرې کړه، بل ملګري چاته یې ورکړه. په داسې توګه باندې الله عز وجل ته امید دی چې ور ورسېږي. هلته یو بل ځای دی مقام ابراهیم. قرآن کریم کې الله عز وجل ذکر کړی دی: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. په ځانګړې توګه الله ذکر کوي. دغه مقام ابراهیم هم جنتي کاڼی دی، خو البته دا په جالب کې بند دی، دې ته د چا لاس نه ورسېږي، یوازې ګوري یې او نور لاس نه ورسېږي. بصیرې په دې باندې د زیړو پوښ ورکړی دی. کله چې داسې په دې جالۍ کې ورګورې نو دوه د قدمونو نشان یې پکې کړی، خو خود یې هغه کاڼی نه ښکاري، بصیرې هغه پوښ یې ښکاري. دا یو بل جنتي کاڼی و چې کله کعبه شریفه جوړېده نو په همدې باندې به ابراهیم علیه السلام ورته درېده، او دا کاڼی الله پوست کړي، ابراهیم علیه السلام د قدمونو نشان هم په دې کې راښکاره وګرځېده. دا د دعاګانو د قبلېدو ځای دی. د دې شاته موږ 2 رکعته لمونځ ادا کوو چې طواف هم کله ادا کړه. 2 رکعته لمونځ په داسې توګه ادا کوو چې مقام ابراهیم زموږ او د کعبې شریفې په منځ کې راشي. هلته تاسو وینئ چې مقام ابراهیم ده. نو که چېرته د دې مقام ابراهیم شاته یو سړی ودرېږي، هوبهو کعبې شریفې ته سړی برابرېږي. لږه به شاید دا کعبه شریفه داسې وي لکه چې نور هم داسې تاو شي دې خواته او دا هم لږ دې خواته ویوړل شي، نو بیا تقریبا دا نقشه ښه برابرېږي. او بل د صفا مروه نشانونه یاد ته ایښي دي، نه پوهېږم چې دغسې ایښي دي که د تعلیم دپاره ایښي دي. او هلته تعلیم دپاره باید دلته کېنښودل شي، هلته کېښودل شي. صحیح ده؟ نقشه کې هلته چې کله تاسو ولاړ شئ صفا غره باندې چې ودرېږئ دغه حجر الاسود هوبهو مخامخ لکه هلته چې غونډۍ وي د صفا ته ښکاري. داسې ښکاري لکه په جومات کې دننه چې صفا مروه وي، منځ کې خالي دیوالونه دي، لارې پکې موجودې دي، او بیا مخامخ داسې لوی کړکای یوه فراخه ځای خلاص دی چې دغه حجر الاسود ترنه معلومیږي. نو دا حجر الاسود مخامخ صفا ته دی، نو صفا نشان باید هلته کېښودل شي، او دې خواته خو مروه ده، نو د دې په مابین کې بیا منډې دي. دغه اماکن مقدسه د کعبې شریفې یو بل شی تاسو زده کوئ، دا د کعبې شریفې دروازه ده. دا نشان خو مو لیده، دغه نشان او د حجر الاسود په مابین کې دلته خو نو دا وړه جوړه شوې ده، هوبهو هغه قسم ته خو نه ده. د دې کعبې شریفې دروازې او د دې کونج په مابین کې دلته یو ځای دی.
دا ځای تقریبا دومره به وي لکه هوبهو دغه مصنوعي کعبه چې جوړه شوې ده لکه د دې دا سور دومره اندازه ځای به وي. دې خبرې ته تاسو متوجه دغه دروازه او حجر الاسود د دې منځ کې ګورئ دلته لږه فاصله ورکړل شوې ده نری کیله هلته ډېره ده ځکه خو کعبه شریفه خو ډېره غټه ده که نه نو دغه ځای ته بیا ملتزم شریف ویلی کېدای شي. دا بل له اماکنو مقدسو څخه دی ملتزم شریف. ملتزم ځکه ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله سینه مبارکه تر دې ځای پورې سریخ کړې وه او دغه ځای سخت دعاو د قبلېدو دی او دې باندې سخت ازدحام وي ښه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې ځای ته ورغی او د خپله سینه او دا مخ یې داسې پسې پیوسته کړه. دلته به نو الله ته ژاړي لکه یو ګناهګار یو مجرم چې د خپل مور او پلار نه یا د خپل امیر نه بخښنه غواړي. دا خو ډېرې وړې خبرې دي. الله رب العزت نه بخښنه موږ غواړو څومره چې الله ته ژړلی شئ که دې ځای باندې ډېر رش وي او دا سینه به ورسره سریخ کوي. التزام صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم کان حاصلا بهذا المکان. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه سینې سریخ کېدل تر دې ځایه پورې شوي دي. نو یو برکت خدا دی چې ستا سینه به هغه ځای پورې سریخ شي الله اکبر چې د الله د پیغمبر سینه ورپورې سریخ شوې وه او دلته چې کوم انوارات او رحمتونه راولیږي الله ته امید هغه به ستا سینې ته الله منتقل وګرځوي. دغه ځای کې د الله پیغمبر دعاګانې کړي دي. الله ته امید دی چې په دغه ځای کې به د تا دعاګانې الله عز وجل قبولې کړي. دا یو بهترین ځای دی ملتزم شریف. خو معلم صاحبان او نبي کرام تاسو ته بیان وکوي دا به په هر ځل نه کوي. موږ چې کله د عمرې طواف شروع کولو دغه ځای نه شروع کوو عملي زده کړه کې به یې تاسو ته ویلي وي. وروسته زه به یو څه پوښتنې له تاسو نه کوم چې دا تېر شو درسونو کې تاسو څومره څه زده کړي. دې ځای نه شروع کوو اووه ګردشه به له دې نه راتاو شو چې اووم هم ختم که د خاتمې په وخت کې بیا د دې حجر الاسود استلام کړو یا لاس وروړو یا له لرې نه لاسونه ورته پورته کوو بسم الله الله اکبر. دا څو ځله شول؟ 8 ځله. طواف خلاص شو. د طواف نه بعد اوس مونږ کولی شو چې دغه ملتزم شریف ته راشو. اختیار دی مونږ ته. د طواف نه بعد خو مونږ 2 رکعته لمونځ کوو. که د مقام ابراهیم نه شاته 2 رکعته لمونځ کوې اول او که ملتزم شریف ته راځې چې کوم شی تا ته اسانه وي. دا در سره یاد کړه هلته سړی ګرد وشي چې ملتزم شریف ته زه کوم وخت کې وشم چې طواف دې خلاص کړه تا ته اختیار اول 2 رکعته کوې د طواف لمونځ چې واجب دی او که نه اول ته ملتزم شریف ته راځې بس دغه ځای ته راشه او سینه ورپورې سریخ کړه ښې دعاګانې وغواړه. د هغې نه وروسته به نو بیا 2 رکعته لمونځ ادا کړو. طریقه به ذاتي دوی درته ښایي. زه نفسې هغه ځایونه چې اماکن مقدسه دي هغه درته ښایم. بېادبي به ګورئ نه کوئ. دا د الله کوټه ده. په ټوله دنیا کې بهترین ځای دغه دی. هلته به ځینې خلک تاسې وګورئ تلیفونونه ورسره وي له ځانه ویډیوګانې کوي. شا کعبې شریفې ته ورواړوي. دغه دا زه د کعبې شریفې خوا ته ولاړ یم کور سره په رابطه کې وي د زنانو سره په رابطه کې وي. د دنیا خلک به ډېر ډېر کارونه کوي خو ته به یې نه کوې. ته هغه افغان حاجي یې چې ستا د وطن خلکو داسې کارونه کړي دي چې ټولې دنیا نه دي کړي. د امریکا او د اروپا په مقابل کې هیچا هم د جهاد غږ نه دی پورته کړی. له ډاره نشي پورته کوی. تا پورته کړی و او ماته دین ورکړه. په دین باندې د داسې ځان قربانو رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله پخوا ویلي وو لو كان الإيمان منوطا بالثريا لناله رجال من أهل فارس. که دا ایمان له ځمکې نه پورته شي د اسمان تر ستورو وتړل شي نو د فارس په علاقه کې به داسې ځوانان پیدا شي چې دا دین به خوري نه کړي بیا به هم دوی ځان ور ورسوي. ته خو د افغانستان حاجي یې. ته خو افغان یې. ټولې دنیا مسلمانان هلته تا ته احترام لري کنې په خپلو سترګو باندې به یې وګورې. د تا لاسونه به خلک مچ کوي. کله چې ته له ټولو نه ممتاز سړی یې. ته مسلمان خو افغان مسلمان یې. ته مسلمان خو مجاهد مسلمان یې. نو ته به داسې نه وایې چې دغه رخیلی دی زه به هم ګیررخي یم. دغه بې ستره ده دغه زنانه زما زنانه دې بې ستره وي. دغه سړی ویډیوګانې کوي او تلیفونونه یې ځان ته نیولي دي د کعبې شریفې خوا ته زه به هم دا کار کوم. ګوره بېادبي درنه ونه شي.
الله ته امید دی چې په اوس وخت کې الله ته امید دی چې الله ته محبوب خلک هغه دغه د افغانستان مسلمانان دي چې دوی د الله عزوجل په دین باندې نسبتا ډېر کلک دي نورې دنیا خلکو سره چې په تله کې واچوي بېادبي رانونه شي ښه نو دا خبره خو ما تاسو ته وکړه دغه کونج ته رکن شرقي وایي کیدای شي دا معلم صاحبانو به هم درته ویلي وي او هغه کونج ته بیا څه وایي تاسو راته ووایئ یمني ماشاءالله او دغه کونج ته رکن عراقي او هغه بل کونج ته شاته چې دی رکن شامی یمني خو هغه شو یمني دی هغه چې دی شامي دی ځکه شام طرف ته مخامخ دی دې خواته شام پروت دی ها دغه ځای کې ملتزم هم دی دا حتیم شریف دغه ګول دیوال چې دی دا د کعبې شریفې برخه وه پخوا بیا د قریشو په زمانه کې دا ترنه بیله شوه د نیستۍ له امله په دې کې ذاتي نه غږېږو بیا موضوع ډېره اوږدېږي نو اوس هم دا د کعبې شریفې برخه ده دغه دروازه باندې ورداخلېدل نشته دې خوا نه ښه دې خوا نه نشي ورداخلېدل دا دروازه هر وخت بنده وي په وړه غوندې دروازه وکړي هغه طرف دروازه چې ده چې کله داسې ته طواف کوې هغه طرف باندې بیا ورته راتلی شي دا به هم د طواف په منځ کې نه ورته راځي داسې وخت کې چې طواف دې خلاص کړی موقع درته برابره شوه ورته انتظار شوې دغه حتیم شریف کې هغه 2 رکعته د طواف لمونځ هم کولی شي عادي نوافل هم پکې کولی شي دا داسې دا دې ځای ته چې داخل شي لکه د کعبې شریفې دروازه چې درته خلاصه کړې وي د نن لمونځ پکې وکړي سړی څومره خوشحاله کېږي دې کې هم د الله یو حکمت دی سبحان الله موږ غریبانانو د کعبې شریفې دروازه څوک خلاصوي موږ چې دا غوښتنه مو کوو خو دا څومره به خلک زغلوي پسې ته دومره غټ سړی تا ته کعبې شریفې دروازه موږ خلاصه کړو بادشاهانو ته خلاصېږي هر چا ته یې نه خلاصوي خو الله په دې کې هم حکمت دغه ځای غریبو ملنګانو مسلمانانو ته پیري کوي د چار مسلمان دې ځای ته داخلېدای شي دغه ځای ته چې داخل شو نو دا خو دیوالونه دي دا خو تیږې دي دا تیږو کې خو کمال نه دی اصلا دا ځمکه چې الله د کعبې لپاره منتخب کړې ده په دې کې کمال موجود دی او ځمکه د کعبې شریفې هغه ځمکه هم د کعبې ده چې کومه بهر پاتې ده د وړوکی دیوال چې ترنه راکاولی چې دې ځای ته ورداخل شوي لکه کعبې شریفې ته چې داخل شي او دلته نو دعاګانې کوه الله ته ژړاګانې بیا په دې کې یو خاص ځای دی ترې د کعبې شریفې هم دې خواته ماته ده دغه ځای کې د سرو زرو ترې ده او دې ته میزاب الرحمه وایي د دې لاندې ودرېږه دا د رحمت ترې د رحمتونو په دې راتویږي په سترګو ښکاري نه خو البته د دعاګانو د قبلېدو د انواراتو د ورېدو د رحمتونو د رانازلېدو منازل همدغه دي دلته نو الله عز وجل ته ژړاګانې کوه دعاګانې غواړه د الله نه الله دې دعاګانې قبلوي اسرع الاجابه چې دعاګانې زر پکې قبلېږي یو له دغه ځایونو څخه دغه ځای هم ده د تلې لاندې ودرېږه او دعاګانې کوه او مخامخ کعبې شریفې ته که لمونځ ادا کوو دننه په کعبه کې دننه دې خواته را ودرېږه او لمونځ پکې ادا کړه که 2 رکعته و ډېر ازدحام یې پکې سجده هم ډېر په تکلیف سړی کوي داسې به د ځان را غونج کړی وي او تندی به په دې ځمکه لګوي ځکه ډېر مخلوق وي دلته پکې راټول وي خو په تکلیف باندې الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته رانصیب وګرځوي